ما کوچوان ته د ګاډۍ ورو کولو حکم وکړ او چې له هغه سره مو فاصله بالکل لږ پاتې شوه نو ما په غشي وویشت او ورسره سم مې کوچوان ته د ګاډۍ ځغلولو حکم وکړ. هغه د غشي په لګېدو له اس نه لاندې راپرېوت، خو بیا هم وېرېدم چې که ژوندی پاتې شي په ټول اندلس کې به زموږ لټون پیل شي، ځکه خو مو په ډېره توندۍ خپل سفر ته دوام ورکړ. کله چې میریا سترګې وغړولې ورته ومو ویل چې هغه وړاندې تیر شو. بیا مو هغه ته دا ونه ویل چې موږ لاره بدله کړه، خو چې د سرحد له وروستۍ پایرې نه راتیر شو له شا نه مې څو سپاره ولیدل چې په موږ پسې راووتل. ما د هغوی په ګړندي رفتار شک وکړ او کوچوان ته مې د ګاډۍ د ګړندي کولو امر وکړ. د باران له امله سړک ډیر خراب و، خو د خدای احسان دی چې د ګاډۍ عرابه هغه وخت ماته شوه چې تاسو زموږ مرستې ته رارسېدلي وئ. موږ ځکه تر سرحده د رارسېدو موقع ومونده چې زما په ګمان لومړی زموږ لټون د مرسې په لاره کړی و او هلته یې چې زموږ څه نښه ونه لیدله بیا به یې د غرناطۍ لارې ته پام شوی وي. دا ټول ستا د دې پوښتنې ځواب و چې میریا او انجلیا مې تر اوسه نه دي مسلمان کړي. اوس زه له تاسو نه یوه پوښتنه کوم. بدر وویل ته د هرې پوښتنې حق لرې. ابو داود وویل ستاسو سیمه زموږ له لارې نه لرې ده، که څه هم د شاهین د الوتو ساحه معلومه نه وي، خو بیا هم تاسو زموږ مرستې ته دومره ژر راورسېدئ لکه تیار چې همالته موجود وئ. بدر بن مغیره وویل خبره دا ده چې له یوې مودې زموږ او د غرناطي حکومت ترمنځ اړیکې تر ډېره حده دوستانه دي. هغوی د سرحد یو څه سیمې موږ ته سپارلي او کله کله زه د هغوی د پیرو او چوکیو د کتلو لپاره ورځم. هغه ورځ هم موږ د چوکیو د کتلو لپاره ورغلي وو، خو د باران په وجه سپاهیان هر یو په خپل ځای غلي وو. په لاره کې مو تاسو ولیدئ زموږ اصلي استوګنځی له دې ځایه ډېر لرې دی. دغه کلا چې اوس مو پکې اړولې دي زموږ د سیمې پر برید پرته ده. ابو داود وویل د سرحد ساتنه چې هر چا تا ته سپارلې ده زه د هغه دغه غوره انتخاب ستایم. که غرناطه د خپلو ټولو سرحدونو ساتنه ستا په غاړه در واچوي نو دا به د دوی نیکمرغي وي. بدر زه د دومره ستر مسؤلیت د ترسره کولو اهل نه یم. ابو داود وویل زه په غرناطه کې څوک نه پیژنم. که تاسو ماته د 4-5 مخلصو کسانو نومونه ووایئ زه به خوښ شم. بدر بن مغیره وویل زه به داسې چاته لیک درکړم چې د هغه په وجه به په ټوله غرناطه کې بلد شي، خو زما په ګمان ته باید ډېرې شپې دلته پاتې شي. د ده لور به څه وخت د تګ راتګ وړ شي؟ بشیر ځواب ورکړ انشاءالله په یوه هفته کې به بالکل روغه شي. دغه کلا چې ابو داود د بدر بن مغیره د میلمه په حیث پکې اوسېده داسې ځای و چې د بهرنیو حملو نه په امن نه وه. د کلا برجونه هم ډېر پاخه نه وو چې له بهر نه د لوی حملې تاب راوړی شي. له الزغل سره د لیدلو نه وروسته به بدر بن مغیره چې کله کله د بحرې د کتلو لپاره راتلو په دې کلا کې به اوسېدل. کلا د غرناطي په حدودو کې وه او د قسطلې د غرناطي ترمنځ د جګړې حالت نه و، ځکه خو بدر سمدستي پر کلا د یرغل خطر نه احساساوه او د کلا د ساتنې لپاره یې ډېر لږ سپاهیان ګمارلي وو. بیا هم د قسطلې په سرحد کې د ده زري هر وخت وو او حالات به یې له نږدې څارل. د ابو داود له راتګ سره یې پیرداران لږ زیات کړل. معمولا به هغه په دې کلا کې 3-4 ورځې تېرولې او د غرناطۍ د سرحدي پهرو او ګزمو له انتظام نه وروسته به بېرته ځنګل ته ستون شو. هلته به یې د غرناطۍ سپاهیان روزل، خو د ابو داود په وجه هغه د خپلې خوښې پر خلاف په کلا کې زیات پاتې کېده ته اړ شو. خو بیا به هم 3-4 ورځ یو ځل خامخا خپل لوی مرکز ته تلو. هلته به یې خپلو ملګرو ته لازم هدایت ورکړل او بیرته به سرحدي کلا ته راستون شو. که څه هم د ابو داود د درو افسانې په اورېدو د هغه یو څه اعتماد راغلی و، خو بدر د الزغل او یا موسی له لیک پرته چاته خپل لوی مرکز ته د ورتلو اجازه نه ورکوله او دا خطر یې نشو قبلولی، ځکه خو د ربیعې د علاج لپاره بدر بشیر همدغه کلا ته راوغوښت. له یوه داسې پلار پرته چې د دې د مور له وفات نه 1 کال وروسته یې له یوې عیسوي نجلۍ سره واده کړی و، د ربیعې په دې دنیا نور څوک نه درلودل. کله چې په ښه بده پوهېدلې وه دا ورته ویل شوي و چې د مور د وفات په وخت د دې عمر له 1 کال نه هم لږ و. هغې د عمر لومړی 14 کلونه په تولیتولیه کې له ماما سره تیر کړل. د ډېرو نورو خلکو په څېر د عیسویانو ورځ په ورځ زیاتېدونکي ظلم د هغه د ماما کورنۍ هم غرناطۍ ته په هجرت مجبوره کړه. د ربیعې ماما دا له ځانه سره غرناطۍ ته بیوله،
خو ابو داود پرې نه ښودله او بالاخره ربیعه له خپل پلار سره قسطلې ته ولاړه. په قسطله کې هغې ته د پلار د کور چاپیریال بالکل بدل و. د هغې ناسکه مور او خور عیسویانې وې. پلار یې د عزت او شهرت په هوس کې د پلرونو له دین نه ډېر لرې شوی و. د قسطلې عیسویانو هغه یو آزاد خیاله مسلمان باله. هغه د عیسویانو په مجلسونو کې د قرآن تلاوت کاوه او زیاتې پرجوشه ویناګانې به یې کولې. د عیسوي راهبانو لوړې طبقې ته دا څرګنده وه چې ابو داود د مسلمان په جامه کې د مسلمانانو تر ټولو بدترین دښمن دی، ځکه خو یې د نورو مسلمانانو په څیر د خپل مذهب پرېښودلو ته اړ نه کړ. ځینو د ژور نظر خاوندو مسلمانانو په هغه شک کاوه، خو د عوامو اکثریت ته هغه دا باور ورکړی و چې د پادشاه په دربار او د عیسویانو په لیکو کې دننه هغه مسلمانانو ته څه کولی شي په جومات کې نشي کولی. ابو داود په مختلفو ښارونو ته تلو، هلته به یې پټې ډلې جوړولې، احساساتي مسلمانان به یې راپارول، بیا به یې ټول راز عیسوي حاکمانو ته ووایه او له هغه ځایه به ورک شو. عیسوي حکامو به هغه یو یو ونیو او د دوسیې نه پرته به یې غرغره کړل. د دې خدمتونو په بدل کې ابو داود ته فردیناند طلایي مډال او لوی پاپ د سپینو زرو صلیب وربخلي وو. ربیعه په عادتونو او خوی کې د پلار ضد وه او د دې وجه دا وه چې د عمر 14 لومړني کلونه یې له ماما سره تیر کړي وو. د ماما د کور چاپیریال هغې ته د اسلامي مینه ښوولې وه. د مسلمانانو د موجوده مظلومیت احساس یې په زړه کې د قسطلې د نصرانیانو پر خلاف کرکه او غصه راپاروله. د وړکتوب احساسات یې لا نه وو پاخه شوي، خو د پلار د کور ترخه ماحول یې تل د ماما کور ور یاداوه او د دې د یادونو پخوانۍ خوږې پیښې به یې هر وخت د پریشانه ژوند شیبې وررنګینې کړې. کله به چې د ښار یو پاپ د دې ناسکه خور انجیلا ته د انجیل د درس لپاره کور ته راته، دې ته به هغه بوډا عالم ور په یاد شو چې د ماما په کور کې به یې د قرآن تعلیم ورکاوه، او چې د دې ناسکه مور به ورته وویل چې ته هم له انجیلا سره یو ځای انجیل لوله، نو دا به چوپه بلې کوټې ته ولاړه او قرآن کریم به یې تلاوت کاوه. انجیلا به هر یک شنبه کلیسا ته تله او ربیعه به د یوې مسلمانې ګاونډۍ کره ولاړه، هغه یې پخوا د مور ملګرې وه. ربیعې چې د پلار په کور کې 2 کاله تیر کړل، خبره شوه چې ماما یې له کورنۍ سره له غرناطې نه مراکش ته تللی. د دې خبر اورېدو نه وړاندې به دې کله کله زړه ته تسلي ورکوله چې تقدیر به دوی یو ځل بیا سره یو ځای کړي او دا به د ماما کورنۍ او خپلوان ټول بیا هم وویني. خدای جل جلاله ته به یې تل همدغه دعا کوله، خو کله چې واورېدل هغوی مراکش ته تللي دي، زړه یې مات شو او تر ډېرو ورځو پورې پټې اوښکې تویولې. ابو داود په خپلو ټولو بدیو د پاسه له ربیعې سره زیاته مینه درلوده. میریا به تل دا شکایت کاوه چې له انجیلا سره دومره مینه نه کوې لکه له ربیعې سره، خو هغه به دا ځواب ورکاوه چې ستا په موجودیت کې انجیلا زما مینې ته ضرورت نه لري، خو ربیعه په دې نړۍ کې له ما پرته بل څوک نه لري. میریا ډیره توندخویه ښځه وه او ربیعې ته یې په خپل چلند ورښولې وه چې نفرت ترې کوي. انجیلا د مور په څیر مغروره وه، خو په سینه کې داسې زړه و چې د مور په څیر د ربیعې محبت ته په کرکه او حقارت ځواب نشو ورکولی. هغې به کله کله چې دا احساسوله چې مور یې زیاتی کوي، نو دې به د ربیعې پلوي کوله، خو د مذهب په باب دا هم د مور په څیر متعصبه وه. ربیعې له هغې سره له مذهبي بحث نه ډډه کوله، خو بیا به هم کله کله د میریا او انجیلا ځینې خبرې دې ته له زغم نه وتې وې او په ناندریو به ورسره مجبوره شوه. د دوی په دې شخړو کې به د منطق او دلیل پر ځای له احساساتو نه زیات کار اخیستل کېده. میریا او انجیلا به هغه د فردیناند له شان او دبدبې او د روما د عیسوي پاچاهانو د ځواک او هیبت نه ویروله، او ربیعې به بیا د طارق بن زیاد، موسی، عبدالرحمن او یوسف بن تاشقین کیسې ورته کولې. میریا او انجیلا به ویل چې فلانی راهب ته زیری ورکړی شوی چې د اندلس نه د مسلمانانو د شړلو لپاره خدای جل جلاله فردیناند غوره کړی. دی به په ځواب کې ویل چې ما ابو الحسن په خوب لیده چې پر قسطله د مسلمانانو د بری بیرغ ورپوي. میریا او انجیلا به ویل چې فلانی راهب ته زیری ورکړی شوی چې د اندلس نه د مسلمانانو د شړلو لپاره خدای فردیناند غوره کړی دی. دی به په ځواب کې ویل چې ما ابو الحسن په خوب لیده چې پر قسطله د مسلمانانو د بری بیرغ ورپوي. ورځه د مغیره د وژل کېدو د خبر په اورېدو میریا او انجیلا هم د نورو عیسویانو په څیر خوښي نمانځله
خو ربیعه دومره پرې خفه شوه چې تر 3 ورځو پورې له چا سره خبره ونه کړه. له هغې نه وروسته د سرحدي اوقاف په لارښودنه د کاونټ سنټیاګو په ماته چې رابعه څومره خوشحاله شوه هومره میریا او انجیلا پرې خفه شوې. له هغې وروسته به چې کله د دوی په کور کې مذهبي بحث پیل شو د سرحدي شاهین یادونه پکې خامخا کېدله. میریا او انجیلا به هڅه کوله چې نوم یې یاد نشي خو رابعې به یې په خوند کارنامې او حماسې ستایلې. د شپې به چې انجیلا او مور یې د سپېڅلي مریم د بت په وړاندې په ګونډو شوې او د عیسویانو د بري دعا به یې کوله نو رابعې به په ځانګړې کوټه کې له لمانځه وروسته د سرحدي شاهین د بري دعا غوښته. یوه ورځ میریا ابو داود ته شکایت وکړ چې رابعه زموږ د پاچا د دښمن خیر غواړي. ابو داود رابعه ورټله او مینت یې ورته وکړ. بیا یې ورته وویل چې که ته نه غواړې چې حکومت موږ باغیان وبولي او په غرغره مو کړي نو د سرحدي شاهین په اړه د احساسات قابو کړه. زه تا ته په دې څه نه وایم چې ولې دې د مور په مذهب یې خو نه غواړم چې د فردیناند په دربار کې زما ترلاسه کړی عزت ستا د لاسه په خاورو ګډ شي. سرحدي اوقاف یو باغي دی او د وخت پر راتلو به د فردیناند لښکر هغه وځپي او مات به یې کړي. رابعې د لومړي ځل لپاره احساس کړه چې د دې پلار سره له دې چې د علم او پوهې خاوند دی له هغو خلکو سره توپیر نه لري چې په اندلس کې د مسلمانانو له بیا راپورته کېدو نه ناهیلي شوي او خپلې هیلې اوس په خپلو عیسوي بادارانو پورې تړلې. له دې وروسته هغې د پلار په مصروفیتونو له ژور غور وروسته پر دې پوه شوه چې پلار یې اوږده موده له کوره بهر وي نو فردیناند ته په خدمت بوخت وي او هغه د فردیناند لپاره مهم خدمتونه ترسره کوي. رابعې ځان یوازې احساس کړ. ټول چاپېریال ورته پردی شو او چې څومره یې عمر زیاتېده دغه احساس ورسره زیاتېده. د مسلمانانو د روښانه راتلونکي په تصور به یې چې په زړه کې تودې جذبې په غورځنګ وې هغه ورو ورو بېرته غلې کېدلې. په ذهن یې یوه چوپتیا خوره شوه او ژوند ورته د یو پرلهپسې سهار او ماښام نه ختمېدونکي تسلسل پرته هیڅ معنا نه درلوده. خو کله یې چې واورېدل چې دا به له ابوداود سره غرناطې ته ځي په زړه کې ویدې ولولې بېرته راویښې شوې. هغې ته د ابوداود د هدف علم نه و خو بیا یې هم د سفر په هر پړاو په زړه کې نوې جذبې راوچتېدې. د غرناطې ډول ډول منظرې په سترګو کې راګرځېدې. د دې سفر په دوران کې څو ځله د سرحدي شاهین یادونه راغله. میریا له هغه زیاته ویرېدله او ابوداود د احتجاج سره سره به یې هرې نوې پهرې ته په رسېدو پوښتل زموږ په لاره کې خو به د سرحدي شاهین د حملې خطر نه وي. د پهرې افسر به دې ته تسلي ورکوله خو چې بلې پهرې ته به ورسېدل دې به بیا همدغه پوښتنه تکرار کړه. یوه ورځ چې دوی په لاره کې په یوه سرای کې د سرای له خاوند نه دا پوښتنه وکړه ابوداود د سرای خاوند مخاطب کړ. ویې ویل ته هغې ته ولې نه وایې چې سرحدي شاهین په ښځو لاس نه پورته کوي. رابعې به د خپلې ناسکمو د پوښتنې په ځواب کې د خلکو خبرې په ډېره مینه اورېدلې او د دې د خیال مارغه به له غرناطې نه د غره د لمن هغه ځنګل ته ورسېد چې یوه له اسرارو ډک غازي څو کاله وړاندې سنټیاګو ته له عبرته ډکه ماته ورکړې وه او دی به د پلار په دې دعوه افسوس کاوه چې لاره یې د سرحدي شاهین د الوتلو له ساحې نه لرې ده. اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پاس پین سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو زي د سلفي صالحینو په پلځي د خلفای راشدین